السلام علیکم خوږو دوستانو. الله مو خوشحاله که چې په هر ځای کې خوشحالي مو غواړم، ژوند مو غواړم، نیکمرغي مو غواړم. نننی درس انشاءالله بیا هم ډیر زیات اسانه ده. ګورئ دوستانو، د عربي حروف دا 28 حروف دي. 28 حروف دي. په دې کې شپږ مونږه د ادغام ویلي، نون ساکن نه وروسته او تنوین نه وروسته شپږ حروف د ادغام راغلل، هغه مونږ ویلي. بیا شپږ حروف هغه د اظهار راغلل، هغه هم مونږ ویلي. شپږ 12. یو بل حرف هم مونږ ویلي چې با، نون ساکن او تنوین نه وروسته با راشي، هغه کې اقلاب کېږي، هغه هم مونږ ویلي. نو د دې 28 نه چې 14 منفي کې څو پاتې کېږي؟ 15 پاتې کېږي که نه؟ نن به انشاءالله په دې 15 حروفو کې مونږ تطبیق کوو، پریکټیس به کوو. کله چې نون ساکن او تنوین نه وروسته دغه 15 حروف راشي، نو هلته به مونږ اخفا کوو. اخفا معنا څه ده؟ اخفا معنا دا ده چې دغه نون ساکن او تنوین به پټوو. اسانه پټوو به، یعنی غنه به ورسره کوو، پزه کې به اواز راوباسو او اخفا به کوو، یعنی دا نون ساکن او تنوین په ښکاره ډول باندې نه ادا کېږي. همدارنګه بل را روان حرف سره ادغام کېږي، یو ځای کېږي هم نه، بلکې پټېږي. دې ته اخفا وایي. صحیح شوه؟ نو راځئ چې عملي تطبیق کړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ولې دوستانو تنوین راغی وروسته هغه 15 حروفو کې فا هم ده، ځکه دا فا په نوح هغه شپږو حروفو د ادغام کې هم نشته، اظهار کې هم نشته، با هم نه ده، نو باقي 15 حروفو کې به دا هغه 15 حروفو کې ده. نو دلته مونږ تنوین پټوو. یتیما فآوا، کله چې پټ کړي ته اخفا وایي، یعنی اخفا باید پکې وکړو. اخفا معنا پټول. یتیما فآوا اصل کې یتیمن ده که نه؟ که مونږ یتیمن فآوا ووایو معنا دا چې مونږ ته اظهار وکړو، نو غلط شو، ځکه دلته اظهار حرف نشته، نو اظهار هم باید ونه شي. یتیما فآوا ووجدك ضالا فهدى. دوستانو کله چې مونږ مد کوو نو دې نه وروسته ګوره شد ده که نه؟ شد ده، نو دا شد درنه هیر نشي. ډېر دوستان ضالن وایي، ضال نه، دغه شد حتما باید مونږ ادا کړو. شد معنا زور کول. ضالا داسې زور به ورباندې کوو. لن فهدا. ګورئ بیا و دوستانو تنوین ده، تنوین نه وروسته بیا فا راغلی، مونږ به اخفا کوو. ووجدك عائلا فأغنى. ګورئ دوستانو بیا هم تنوین او فا اخفا مو وکړه. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تنهر پرونی قانون دوستانو اظهار کیږي، نون نه وروسته ها راغلی. وأما بنعمة ربك فحدث. نننی کوم درس چې موږ نن دوستان وایو، کوم مثالونه چې ورکو، دا ډېر زیات تکراریږي، ځکه حروف زیات دي که نه؟ 15 حروف دي، نو د دې په خاطر مثالونه به هم زیات وي. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ګورئ دوستانو انثى به نه وایئ، ځکه که انثى ووایئ نو دلته اظهار راځي، بیا اظهار غلط راځي که نه؟ انثى ګوري اخفاء نون به پټول غواړي.
إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى. دوستانو د پرونی درس یو مثال دلته هم موجود ده. نون ساکن د وروسته د نه بعد ته اقلاب کیږي، یعنی وړوکی میم به موږ ادا کوو. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. عنه د پرونی درس مثال اظهار. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم. ګورئ دوستانو، فأنذر نون کې دلته اخفا کېږي، ولې چې 15 حروفونه یو حرف چې ذال ته راغلی. فأنذرتكم نارا تلظى. دوستانو بیا تنوین د لغنه وروسته حرف د اخفا راغلی، یعنی 15 حروفو کې تا هم شته. نارا تلظى، ضا مونږ ویلو چې غټ به وایو ډک به وایو که نه. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. چې کله یو ځای وایو نو داسې به وایو لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ګورئ دوستانو، تنوین ده، تنوین وروسته عین راغلی. دلته موږ ویلو چې دا عین په حروف اظهار کې راځي، حلقي کې. نو دلته به موږ واضح ډول باندې دغه تنوین ادا کوو. لأحد عنده. دلته بیا زموږ نننی درس مثال ده. نون ساکن د وروسته نه دال، هغه 15 حروفو کې دال شته. عنده من نعمة. دوه نونونه راغلي دي. موږ ویلو چې نون ساکن نه وروسته بل نون راسي، هغه ادغام کېږي. یرملونو کې یو حرف شته که نه، نون. نو دلته ادغام شوی سره له غنې. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نعمة دلته بیا دوستان ګورئ تنوین ده، دغه نه وروسته تا راغلی. تا هم 15 حروفو کې شته. نو دلته به هم موږ اخفا کوو. من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمدلله دا صورت هم خلاص شو. مونږ د دې په خاطر له دې طرف نه دوستانو شروع کړی ده دا درس چې اخري صورتونه واړه دي که نه او اسانه دي. اکثره خلک یې منځونو کې هم وایي. نو مونږ دا بهتره وګڼله چې له اخر طرف نه شروع کړو تر څو تاسو درسونه او سبقونه زر زر در زده شي او درته اسانه شي او منځونه هم ستاسو صحیح شي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس
وما سواها. ګورئ دوستانو ادغام وشو. فألهمها فجورها وتقواها قلقلة وشو. قد أفلح من زكاها. ګورئ دوستانو اخفاء وشو. من زكاها نون ساکن نو وروسته حرف د اخفاء راغلی 15 حروفو کې زا هم شته. وقد خاب من دساها. من دساها نون ساکن وروسته ترنه دال 15 حروفو کې شته نو لهذا اخفاء وکړو. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود ذال هم پاس غاخونونه ثا هم پاس غاخونونه. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. دوستان پرونای قانون نون ساکن د وروسته ترنه بعده نو دلته به موږ اقلاب کوو، یعنی دغه نون به په وړو کې میم بدلو. إذ انبعث أشقاها اقلاب کې دوستانو سندې نه سره یو ځای کېږي بلکې کم زره فاصله یې په منځ کې پاتې کېږي. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دوستانو دلته بیا پرونای قانون دی اقلاب یو مثال راغلی. ولا يخاف عقباها. یو اخرنی بل صورت هم وایو دوستانو، بیا به انشاءالله په همدې باندې بس کو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. نننی درس یو مثال دلته شته ده. وأنت ګورئ دوستان نون ساکن وروسته ترنه تا راغلی، هغه په 15 حروفو کې تا هم شته. وأنت اخفاء وشوه. حل تنوین ده بالا ورپسې نو دلته اقلاب وشو، میم وړوکی میم ساکن باید موږ ادا کو. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. انسان دوستان ګورئ نون ساکن ده. نننی قانون یو مثال. انسان نون ساکن ده وروسته ترنه سین د 15 حروفو کې شته نو دلته موږ اخفاء کوو. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. دی ادغام دو مثالونه مخکې موږ ادغام ویلی وو، نو دو مثالونه یو سره له غنې او یو بې غنې بل سره له غنې ډېر په یو ځای کې ماشاءالله یو ځای راغلي. ګورئ الله نون ساکن نه وروسته لام ده، ادغام وشو خو غنه نشته. الله دلته بیا نون ساکن د یا شته نو دلته هم ادغام وشو، خو فرق د دې دواړو ترمنځ دا ده چې دلته بې غنې وو او دلته سره له غنې. لای ګورئ دوستانو غنه ورسره وشوه او دلته غنه نه کېږي. اللی نو ډېر ښه ماشاءالله د ادغام بلا غنه ادغام مع الغنه مثال په یو آیت کې ماشاءالله راغلی. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. فلاق قاف کې موږ قلقله وکړه دوستانو.
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. دوستانو کو دلته ودرېږئ فک رقبه دا آیت وړو کوي ما دې سره یو ځای دا هم جایز دی هیڅ خبره نشته. کله چې تاسو نه ودرېږئ نو رقبتن او ځکه دلته بیا اظهار حکم راځي که نه قاعده د ساکن تنوین ده وروسته ترې نه حمزه ده دلته باید اظهار وشي. اطعام فی تنوین وروسته ترې نه فا راغلی دلته اخفا کیږي. نننی درس مثال ده فی یوم ذی ګورئ دوستانو تنوین ده له هغه نه وروسته ذال راغلی دا هم 15 حروفو کې شته نو دلته هم اخفا کوو. یعنی معنا دا چې دلته په دې یو آیت کې موږ دوه مثالونه د اخفا لرو. او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه یتیما ذا دوستانو تنوین هغه نه وروسته ذال دلته څه کېږي اخفا کېږي ځکه ذال هم په 15 حروفو کې یو حرف ده. او مسکینا ذا متربه دلته بیا هم اخفا وشو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ګورئ دوستانو څومره الحمدلله د تلاوت موږ تاسو ته اسانه شو. ډېر قواعد الحمدلله موږ تاسو ډېر په اسانۍ سره یاد کړل. اظهار هم یاد کړ، اخفام یاد کړه، اقلاب هم یاد کړه، ادغام هم یاد کړه. په حقیقت کې د نون او ساکن قواعد په همدې ځای باندې خلاص شو. د نون ساکن او تنوین چې کله راشي دا به خالي نه یا به له دې نه وروسته ادغام کېږي یا به له دې نه وروسته اظهار کېږي یا به له دې نه وروسته اقلاب کېږي او یا به له دې نه وروسته اخفا کېږي. دغه څلور حالات دي د نون ساکن او تنوین. الحمدلله دا مونږ په عملي ډول باندې وپېژندل او تطبیق مو کړل. هیله ده چې تاسو دغه نور هم سره تطبیق یې کوئ، نور هم ووایئ، عملي یې کوئ، پریکټیس یې کوئ. انشاءالله چې کله تاسو په دې سپاره کې دا پریکټیس کړل ټول قرآن شریف کې به انشاءالله هیڅ کوم مشکل او ستونزه تاسو ته نه وي. الله جل جلاله دې درته اسانه کړي او الله جل جلاله دې تاسو نه دا کوشش دا ناسته دا اورېدل قبول کړي او الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول په جنت الفردوس کې سره یو ځای کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.